په آدابو کې دام دی چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور سره کله ملو شي نو سلام باندې با مخکېوالی کوي. کوشش وکړي چې پهل او وړاندېوالی په سلام باندې وکړي. د نورو خبرو نه مخکې به ړومبی سلام اچي او مصافحه به کوي. ستړي مشي که چېرته د ستړي مشي موقع وه زنانه دې په خپل منځ کې مصافحه کوي او دارنګې سړي دي د هغې خپل منځ کې مصافحه سنت ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې دوه مسلمانان نشته چې یو بل سره مخامخ شي او ملاو شي او د دواړو کې دا یو ملګری د دې بل لاس ونیسي او سات دپاره مګر الله پاک په خپل ځان باندې لازمه کړې ده د خپل فضل د وجې نه چې د دې دعا به قبلي او د دې د یو بل نه جدا کېدلو نه مخکې به د دواړو ته بخښنه کوي. دوی ګناهونه به معاف کوي په اخلاص باندې په صحیح نیت باندې د الله د رضا دپاره چې دوه مسلمانان یو بل سره مصافحه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وی السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته ومغفرته. ابل بدی طریقه جواب ورکي وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته ومغفرته. بل یو حدیث کې راغلی دی چې دوه مسلمانان کله یو بل سره مخامخ شي او یو بل سره مصافحه وکړي یو مسلمان د بل سره ستړي مشي وکړي نو په دې دواړو باندې سل رحمتونه نازلېږي. نه نوي د هغه چاوي چې د هغه زیات تندې روڼ وي او زیاته د خلوص ماده پکې وي او د خو اخلاق والا وي. نه نوي د هغه بندای مومن وي چې د چا په زړه کې بل ته احترام وي عزت وی خلوص وی یا کم از کم بغض و کینه نه. الله پاک دې زموږ استادو د زړونو تزکیه او فرمایي. علامه مقدسی رحمت الله علیه منهاج القاصدین کې وایي ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبركا به. که یو سړی په دین کې وړاندې نیک سړی یا ستا پلارو مور دی وا د ستړي مشي په وخت کې که د تبارک په طور ته د هغې لاس کولی نو دې کې څه بدیت نشته دی. خو په تندي به نک دی دا لاس چې دا راوالي په تندیم کې دی یا ته پې تندی کې دی بلکې په دې ځای باندې به شونډې کې دی او چوپ به ترې نه وباسي. د لاس کولو خپله یو طریقه ده. زما خپله رایه ده چې دا مکروه دی. زما نه خو دا مه کوئ. او که نور څه بزرګان وي یا مشران وي علماء کرام وی سپینګری د هغې لاس کولولو کې اجازت راغلی دی. او که یو عالم او هغه سره سورلي وه نو هغه به تېوالی. واما الاخذ بالرکاب لتوقیر العلماء د عالم اسو یا موټرسایکلو یا سایکلو دا د علماو حق دی او احترام دی چې دا د هغې د لاسه والي. ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د خپل استاد زید ابن ثابت رضی الله عنه سره داسې کړي. هغه ورته وفرمایل چې ته د رسول کریم د تره زوی مه کوه زما د سورلۍ واګه مه نیسه ستا احترام په ما باندې لازم دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته عرض وکړو چې ته زما استاد ما تا نه دین ویلی دی او مونږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم دی چې د خپل استاد احترام کوئ. دې وجې نه دا ستا د علم په مونږ باندې حق دی. نو بیا ورته زید ابن ثابت رضی الله عنه د خپل اس واګې پرېښوی. دغه شانتي مشر کس چې راشي عالم راشي هغه ته ودرېدل بهتره دي خو سر باندې ټیټې باید سړی د ستړي مخ شي په وخت کې اوږې راښکته کړي سر ټیټ کړي دا مکروه دی. دا شان د یو ځای کې چې ناست دی او د یو مسلمان خلاف خبره کېږي نو دا حق دی د هغه چې ته به د هغه دفاع کې
داغه د عزت دفاع وکي داغه د مال دفاع وکي او ظالم ته نه پریری او دا شاد دستا یو گاونډي یا یو مرګره چې یو ظالم سره مخ شو او هغه د سره ظلم کوي نو ته کوشش کې چې دې ظالم نه بچ کې او داغه تکلیف او ضرر د تو نه رسی محمد ابن حنفیه رحمت الله علیه فرمای دا عالم نه دی او دا او خيار نه دی من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا اسوک چې ژوند نه تیری دا هغه چا سره چې د چا نه اخلاص نه کیږي په خه طریقه وسره ژوند نه تیری دا او خيار سره نه دی چا سره چې ستا تعلق ساتل ضروری وي نو دا هغه په تکلیف به صبر کې مشرور دې پلار دې دارنګي مور دې دا نور اهل حقوق دي نو دا غیب خیال ساتي دا د ایمان تعلیمات دي د اسلام تعلیمات دي او کله چې د الله درته لپاره گزاره کې نو الله پاک با یو لار رو باسي او دا مشکل نه بیا تا الله پاک بچ وساتي دا شانتي دا هغه خلکو سره بناست نه کې کوم مجالس او محافل کې چې ګناهونه کی دلته لعنت وريږي دا الله غضب وي چا تبسپک نه ګوري ګناګار نه بنفرت او کړه کنه کې په هغه مجلس ته بنځي کزین او ته غر کېږي په غندا اخلاق او بتم مبتلا کې کنوري سو نشي نو د ذکر نه او تلاوت نه د خیر د کار نه قوتي دا خلق چې په نشو باندې مبتلا کیږي نو دا نشیانو سره ناسته کوي دا پغلا چې راوړي او غلاګانی شروع کوي نو دا غلو سره تعلق ساتي دا دوکي او فرادونه او ملاوټونه او دا ناجیز کارونه خلق نور تخی نو دا هغه صحبت او د ناستې په نتیجه کې په دې جرایمو کې مونږه وینو بیا مبتلا کیږي الله دې معافي نصیب کړي دا شانتي دا اخلاق هم د چا د ناستې نزد کیږي د یو مجلس نزد کیږي د یو اهل خیر ټولي نزد کیږي په خپل سرسم نه کیږي نو په دې وجہ ځان له باندې کان ملګری ګوري د خو خلکو ناشته بکې د اغي دعاګانې بد سره د اغي په ذکر تلاوت عبادت اعمالو کې بدی نصیب او ویسوي او دغه شانته په مزه د اغي پرنګ کې رنگ شي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے مومنانو د الله نو یریږئ او د رښتینو خلکو ملګری شي ګوره ایمان هم شته تقوا هم شته بیا هم حکم دی چې نیک مجلس اختیار کا نیک ماحول اختیار کا په معاشره کې په کلی کې په گاوند کې بداسي یو ماحول جوړه او دا غي سره به نسبت قائمه دا غي سره به نور مسلمانانو فائدہ کیږي او ستابم کی د اسلام مزاج دا دی یو ګټ تکیدل اسوړی تر وتل دا په دین کې دی راغلی دی وجنه د جماعت پابندی به کې د جمع د منځ د مسلمان جنازه کې بشری کیږي بیمار پرسی به کې او د خلکو سره به گاوند کې په صحیح طریقه باندې او د غم درد کې به حسالي دا د اسلام مزاج دی د دې ډېر لوی ثواب دی یو مسلمان چې خلکو سره په گاوند کې اوسېږي او د گاوند خیال ساتي د ماشومانو د مشرانو خیال ساتي او بل یو سره یو ډډې تر ناس دی او نه د چا په خکې دی او نه بد کې دی او ذکر او تلاوت کوي او منځونه کوي دې دواړو کې بهتر کوم یو دی دې دواړو کې بهتر هغه مسلمان دی چې فرض منځ کوي حرام او نزان ساتي او په غم درد کې مسلمان سره شریک جنازې لذي بیمار پرسی کوي د چا یو خدمت کوي د اسلام مزاج دا دی محدثین کرام هغه خلکو ته د وخو خورون کی وای چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوي مسلمانان لګیا دي گمراه کیږي امت د نبی علیہ السلام خلق دوکا کوي د قادیانیانو پرچار کوي د روافضو خدمت کوي او میاشت کی رسول ریاست مدینہ د منافقت ناری وي او د اسلام دشمن وي زبد مدینی ریاست راولم زبد نبی علیہ السلام عشق ما کې پروت ده او حد درجه منافقت بکی وي
حد درجه گستاخ د صحابه کرام وي، حد درجه دشمن د ختم نبوت د مسلې وي، د علماو دشمن وي، د مدرسو دشمن وي، د ګیرو دشمن وي، د پردي دشمني، او موږ تاسو دومره په دې دین باندې سترګې پټې کړي چې هغه د دین دشمنان موږ ته د دین دشمنان نه ښکاري. هغه کې چې کوم خوبس دی، کومه ګندګي ده، کومه بیماری ده، هغه ډیرو خلکو باندې پټای. نو دا ساده مسلمان پویول چې دا ګوړه کې زهر در کوي، د ایمان دشمن دی، د حیا دشمن دی، د دین او د مذهب دشمن دی، دا فرض نه دی، دا د اسلام تعلیم نه دی. دا مونږ چې الله ته سجده کوو د دې څه مطلب دی؟ دا حی علی الصلاة د اذان په چغه ولې ویل کېږي؟ دې مقصد څه دی؟ نو کوم کارونه چې کم از کم مونږ کوو د هغې په حقیقت پورې پوه شو کنه. کوم سړی چې د خپل وس مطابق د حق وینا نه کوي، د هغه په خاتمه کې شک دی چې آخره کې بدنه څه جوړېږي. زمونږ د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه ارشاد دی، مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فرمایي د حق وینا به کوئ، که ښکاره نشي کوئ په پټې کوئ. خپلو بچو ته خو حق وایه، په خپل کور کې خو حق وایه، خپل بیټک کې یا مجلس کې چې سره څوک ناست هغې ته خو حق لاره وښیه. نن موږ تاسو په حق باندې سترګې پټو، او د 2 روپو مفاد موږ ته عزیز دي. دینی حدود، دینی مسائل یا د اهل حق و عزت دی پیمال چی پیمال دی شي کنه، خو چې زما پکې خپل مفادی. حالان کې دا تعلیم د دین نه دی، دا معاشره مسلمانۍ والا بیان ده. یو عیسائی معاشره یا یهودی معاشره یا کفری معاشره کې او د یو مسلمان معاشره کې خو به فرقی کړ. ته به د بچو تربیه څنګه کې؟ ته چې چا سره ناسته پاسته کې ستاسو منځ کې به څه خبرې کېږي؟ اوتې بوتې به کېږي، پردۍ خبرې به کېږي، د خلکو عزتونه به مونږ را سپړو. او که نه څه د آخرت یا د قبر خبره، د دین او د الله او د رسول خبره، د اسلام د پیشقدمۍ خبره، د باطل د ټوټې ټوټې کولو یا کم از کم د مخنیوي خبره نن د مسلمان په خوله نه راځي. د جعلي تهذیب لګیا دی، وړاندې کېږي. قادیانیت ته فروغ ملاو دی، رفض ته د صحابه او دشمنانو ته ایواډونه ورکولی کېږي. موږ هم هغه ډله کې روان. موږ چې د ابوبکر صدیق د فضیلت او د منقبت قایل یو، نو څنګه به د روافظو سره زموږ جوړه راشي؟ موږ چې د عایشې مور د ناموس قایل یو چې څنګه الله او رسول ویلي، نو څنګه به زموږ د روافظو سره صلح راشي؟ موږ چې 13 سپارې قرآن منو او روافظ خذلهم الله 13 سپارې نه مني، نو څنګه موږ هغې سره متحد کېدی شو؟ موږ چې د ختم نبوت مسلې ته د دین بنیاد وایو، نو څنګه موږ قادیانانو سره کمپرومایز وکړو، یا د هغې بچو سره یا د هغې مزدورانو سره؟ دا خو په دې دنیا کې د مرګ نه مخکې مخکې پکاري. دا خو د هغه منټ یا د هغه سیکنډ یا د هغه وخت خبره چې په تا کله پیښه شوه چې هغه وخت ته د حق تایید وکړي. نن زمونږ ذهن کې دا خبرې څوک نه اچوي. زمونږ تعلق د هغه خلکو سره چې هغه همیشه د الله او د رسول په دین باندې سودا کوي. موږ ته هغه هوښیارتیا ښکاري چې د حق خبرې دي اوبو باندې لوشي، په سیلاب دي نعوذ بالله لوشي. خو چې موږ یو 2 روپۍ پیدا کړو یا موږ یو اوچته کرسۍ پیدا کړو، په دې وجه د اهل حق علماء کرامو مدارسو مساجدو د هغې دفاع هم فرض ده. دا د دین حصه ده. دا نه چې ما ګیره ساتلې او مونځ کوم او بډې مې والي دي، نه. که ته برملا غټې ډلې ته حق نشي ویلی، نو خپلو ورېرونو اخرینو ته خو حق ویلی شي که نه؟ خپلو زامنو ته خو حق ویلی شي، که هغې ته هم نشي ویلی. نو دومره حق زده کول فرض دي. او چې یو معاشره کې اوسېږي هلته کمې بیماری وي، نو د هغې خلاف اواز اوچتول هم فرض دي. په صرف سجدو باندې سبحان الله، الله دې نصیب کا ډېر لوی نعمت دی، خو کار پې صرف په دې نه کېږي. مونځ ګزاري د مونځ په فلسفه باندې مو چلېږه، مونځ لوی نعمت دی، خو اهدنا الصراط المستقیم څه ته وایي؟ نخلع ونترک من یفجرک. ته په دعای قنوت کې الله پاک ته څه وایي؟ یا الله زه پرېږدم جدا کېږم دغه خلکو نه چې زه ستا نافرماني کوي.
ته په مانځه کې څه وایې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په موږ دې سلامتیا او د الله په نیکو بندګانو سلامتیا او بیا دې تعلق د چا سره دی نو دې وجه نه دا د معاشرت اصول دي چې تبا د غلطو خلکو د ډلې نه د هغې د خبرو نه د هغې د تعلق نه د خپل وس مطابق ځان ساتي ظلم زیاتې سپکه خبره پوچه خبره چا پسې مه کوه خو ته به خپل صلاحیت په حق باندې لګې په اسلام باندې به لګې او دغه ناسته به اختیارې دغه محنت به ته د خیر د پاره استعمالې د غریبانانو سره به ودرېږه کور کې دونه منډې ولې ودرېږه بچې ودرېږه هلته خوب نه درځي خوب درځي ته خدای ښه کړه ودرېږه دا ما ته مقابل کې کوم ملا تاسو کې ډولې دی دا به څه کوو اوس به ګلنار بیګم شروع نه شي زه خو نه وایم چې په څه کې دی خو بند دی لذا خو په دې کې نه ده بل پکې شروع نه شي زه ډېرې مه کوه اځینې ټپه مه پکې به شروع شي در خوشحال الله خو ته غوږ نیولی دی او که نه ښه مخکې پکې ګودر غاړه وي ده بهرحال دې بیا وباسه دا بوشټ ته بیا لړه کړه نو خبره داسې کومه صاحبه دا زمونږ د دین حدود دی الله پاک دې موږ تاسو ټولو کې پیدا کړي او موږ چې کومې کوتاهۍ دی الله پاک دې موږ ته معافي وکړي د هغې یتیمانانو ښه سره به ښه سلوک کې علماء کرام لیکي چې کم خلک د یتیم مال خوري د قیامت په ورځ به د دې سړي د غلو د ځای نه اور روزي د اور لمبې به روزي اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا بیشک هغه خلک چې یتیمانانو مال خوري په ظلم باندې بیشک دا اچي په خپلو ګېډو کې اور نو اور یې ورچولې لمبه خو به یو طرف ته وځي که د قیامت په ورځ به د دې سړي د لوی او د سماتي د لارې نه لمبې روزي او لوګي به روزي الله پاک دې دا جرمې نه موږ تاسو وساتي او الله پاک دې زموږ ستاسو ټول مسلمانانو سره حفاظت وکړي بل حق د معاشرت دا دی چې ستا په ګاونډ کې او په تعلقدارو کې څوک بیمار شو او بیماری اوږده شوه نو د هغه تپوس له به ځي عیادت د مریض به کې دې باندې به انشاءالله تعالی بیا دا خبر وکړو چې تپوس به څنګه کې د هغې خپل ادب دي دا نه چې لاړ شي او بالغ ډډې ته کې او بیمار باندې نور هم بیماري زیاته کې که نه یو بزرګو د هغه خېټه خرابه شوې وه بس بار بار به د سماتي ته تلو نو بیا دا بیمار خو دې تپوس والا ډېر تنګ و ځکه هلته به تقاضي له تلو هلته به مېلمانه راله نو یو ساده غوندې شاګرد و هغه تپوس له راغو هغه چې دې حالاتو ته وکتل د هغه مریض مرض ته وکتو دا شاګرد خو ستاسو ته ډېر نږدې وي که نه د کور غوندې کسي نو هغه وایي چې مولوي صاحب ته ډېر تکلیف دی وایي صاحبه که ستاسو خوښئ دا ور به بوټ کړمه ور به بند کړمه هغه ورته وفرمایل بند دې که خو بار طرف نه بند که یعنې ته هم لاړ شه که څنګه ناست دی چې نو د بیمار پورسۍ خپل آداب دي چې چا بیمار پورسۍ له لاړې نو خوراک به نه کې او که ستا ورسره ازادي وه بے تکلف مرګره دی یا رشتہ دار دی او ستا په ایثارېدو باندې خوشحالېدو به ایثار شه ګینې په ولاړه به تپوس کې الله پاک دې زموږ ستاسو اصلاح وفرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین